ایمان پلورونکی څلرویشتمه برخه. د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله د دوران رښتینی کیسې. صلاح الدین پر دغه مکارا پیدا کړه، ته یو بل صلاح الدین پر دغه مکارا پیدا کړه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. اما بعد، هغه د خادم الدین البرق د کور او د هغه د کور ترمنځ د خادم الدین البرق میرمن د شپې حالت ورتله د خپل جاسوسانو شمیر زیات. د خادم الدین البرق له لومړۍ میرمن سره د خبرو اترو یې 2 شپې تیرې شوې وي. انجلۍ بهر وتلې نه وه. جاسوسان به ټوله شپه ویښ وو. درېیمه شپه له نیمایي نه لږه شیبه د مخه علي بن سفیان په ژور خوب ویده و. هغه د خپلې ادارې مامورینو ته ویلي و چې هر وخت وغواړي ویښولی شي. ورونو، دا یوه ستره قرباني وه چې علي بن سفیان په هر وخت کې ځان ورته حاضراوه او ورته حاضر و چې هر وخت یې وغواړي ویښولی شي. هغه له هغو حاکمانو څخه نه و چې چاته په خپل آرام کې د خلل اچولو اجازه نه ورکوله. په هغه شپه پیردارانو علي بن سفیان له خواږه خوبه راویښ کړ. ورته ویې ویل عمر راغلی او ویرېدلی دی. علي بن سفیان رحمت الله علیه د لیندۍ نه د وتلې غشي په څېر له کوټې راووت. غوله یې په 2-3 ګامو کې شاته پرېښود. له کوټې راووت. د هغه د ادارې یو غړی ولاړ و. ویې ویل یو سړی په منډه د 10-12 سپرو پسې ولېږي. خپل آس هم ژر زین کړ. بیا به تاسو ته ووایم چې څه شوي. علي بن سفیان یو سړی د 14 سپرو خپل آس او تورې پسې په منډه ولېږه او له عمر نه یې پوښتنه وکړه، ووایه څه خبره. د عمر او ازر په نامه د استخباراتو 2 سړي د اسفې د څارنې لپاره ټاکل شوي. او ورونو، اسفه خو پېژنې، د خادم الدین نوې مېرمن. علي بن سفیان هغوی ته امر کړی و چې نجلۍ کله هم له کوره ووتله او هر چیرې ولاړه ما ته به په سملاسي توګه خبر راکړه. عمر ډېر خطرناک خبر راوړی دی. ویې ویل لږه شېبه د مخه د خادم الدین البرق له کوره په توره څادري کې پټه یوه ښځه ووتله. هغه چې 15 ګزه مخته ولاړه، په هغې پسې د خادم الدین البرق له کوره هماغسې په توره څادري کې نغښتې بله ښځه رابهر شوه. خو دا ډېر ژر په لومړۍ ښځې پسې روانه شوه. دویمه ښځه به تر لومړۍ ښځې وروسته وه. چې هغه لومړۍ ودرېده، موږ دواړه ورته غلي شوي وو. چا ونه لید. موږ هغوی په پټه تعقیبولې. نه پوهېږم چې د دواړو ښځو ترمنځ څه خبرې وشوې. له ښځو نه یوې لاسونه وپړقول. له نږدې ځایه یو سړی را پیدا شو. سړي دویمه ښځه نیول غوښتل. ښځې پرې د کومې وسلې وار وکړ چې په تیاره کې نه لیدل کېده، او هغه سړي هم پرې د کومې وسلې ګزار وکړ. کومه ښځه چې لومړۍ راغلې وه هغې وویل دا ونیسه بویه ځه. دویمې ښځې په هغې باندې ګزار وکړ. هغې چیغه کړه او دویمې ښځې پرې یو بل ګزار هم وکړ او د سړي له ګزاره یې ځان بچ کړ. دواړه ښځې زخمي شوې. زه تاسې ته د اطلاع درکولو لپاره راغلم. ازر همالته غلی و. د دې خبر یې څار کاوه چې دا خلک کومې خواته ځي. علي بن سفیان رحمت الله علیه د دغه ډول ناڅاپي حالاتو لپاره د چټکو او ازمویل شویو سپرو ټولۍ تیار ساتلی و. دا سپاره به له خپلو اسونو سره نږدې ویده کېدل. ځینونه او وسلې به یې هم ورسره وي. په هغوی باندې د دې کار تمرین شوی و چې څرنګه د شپې لخوا د اړتیا په وخت ځانونه په 2 دقیقو کې تیارولای او مطلوب ځای ته رسولی شي. هغه دومره چست روزل شوي و چې علي بن سفیان ته به کله خبر ورکړ شو، بیا چې څو علي بن سفیان به خپلې جامې بدلولې، هغوی به تیار او آماده ولاړ. د علي بن سفیان رحمت الله علیه په مشرتابه او د عمر په لارښوونه د پیښې ځای ته ورسېدل. له 2 سپرو سره په ډنډو کې په تیلو لړلي ټوټو مشالونه هم هلته 2 کسه پراته وو. علي بن سفیان له آسه کوز شوی او یې کتل. یوه د خادم الدین البرق میرمن او دویم ازر. د عمر ملګری او د خادم الدین البرق میرمن دواړه ژوندي او په وینو کې لت پت پراته وو. ازر وویل هغوی د خادم الدین البرق میرمن وغورځوله، ولاړه. زه ورغلم. ناڅاپه راباندې چا له شاله خوا نه د خنجر 3 ګزارونه وکړل. زه د پورته کېدو نه وم. حمله کوونکي وتښتېد. ازر وویل چې هغه بله ښځه د خادم الدین البرق کور ته لاړه نه، بلکې هغه لوري ته ولاړه چیرې چې د مخه دی.
او عمر هغه کور لیدلی علي بن سفيان رحمت الله علیه د وسپرو ته وویل چې دواړه زخمیان ژر جراح ته یوسي او د وینې بندولو کوشش وکړي نور سپاره هغه د عمر په بدرګه له ځان سره روان کړ او د هغه کور په لور لاړل چیرې چې آصفه لومړی په ورتلو باندې لیدل شوی خو هغه د پخوانۍ زمانې یو لویه کلا وه د هغې سره په څنګ کې څو نور کورونه هم وو د شاله دیوالونو د آسونو د شڼهارې غږونه واورېدل شول علي بن سفيان رحمت الله علیه خپل سپاره د کور دواړو خواو ته ولېږل دوه سپاره یې د کور مخې ته ودرول او ورته ویې چې هر څوک راوځي وینیسي که د تېښتې هڅه وکړي په غشو یې ووړي او ویې وژني سپاره لا د کلا د شاوخوا د کلابندۍ په حال کې چې د ځغاستونکو آسونو غږونه واورېدل شول علي بن سفيان یې سپاره ته وویل په منډه ولاړ شه او خپل قومندان ته ووایه چې کور کلابند او ژر دننه ورشه او دننه ټول کسان ونیسي سپور د قشلې په لور باندې روان شو علي بن سفيان په لوړ اواز خپل سپرو ته وویل آسونه ته قمچین ورکړي او تعقیب یې کړي خپل ملګري تر نظر لاندې ساتي او هغه خپل آس هم ورپسې خوشي کړ دا د رسالې چاڼ شوي آسونه او سپرو یې څو ځلې له سلطان صلاح الدین ایوبي نه انعامونه هم ګټلي تېښته کوونکي هم شهسوار معلومېدل د هغوی د آسونو د سمانو له غږه ښکارېده چې د ښه نسل ډېر ښه ځغلونکي آسونه ورسره دي دا د ښار دننه سیمه وه کورونو او کوڅو د آس ځغاستې مخه نیولې وه خو له دې نه اخوا پراخ میدان په تیاره کې آسونه نه لیدل کېدل یوازې د پښو په غاښ پسې یې روان وه کله چې هغوی پراخ میدان ته ووتل بیا یې نه پټېدل ګران شول د افق په پس منظر کې د سیوري په څېر ښکارېدل تېښته کوونکي څلور کسه وو چې د علي بن سفيان له سپرو به تقریبا 100 ګزه مخکې څنګ په څنګ روان وو د علي بن سفيان په امر دوه سپرو پرې په منډه کې د غشو باړو چلاوه خو غشي خطا ولاړل تښتېدونکي هوښیار ښکارېدل غشي چې هغوی ته نږدې او یا هم په منځ کې ولګېدل نو هغوی هم خپل آسونه خپاره کړل هغوی یو ځای روان وو آسونه له یو بل نه فاصله ونیوله او په ډېره ښه طریقه له یو بل نه لرې شول د علي بن سفيان د سپرو ټوله ډېر تېز او فاصله هم پر کمېدو خو د تښتېدونکو آسونه د یو بل نور هم لرې شول په مخ کې د خرماو ګڼې ونې ولاړې د هغوی آسونه په دې برخه کې داسې وویشل شول چې دوه یې د خرماو ښي او دوه یې کیڼ لوري ته لاړل دا ځای لږ شان لوړ آسونه پرې وختل او بیا ورک شول تعقیبوونکي چې پر لوړه وختل نو په خپله مخه کې دوه تښتېدونکي سوري ولیدل چې له یو بله ډېر لرې شوي وو بیا هغوی دومره لرې شول چې د تلو مخه یې بدله شول علي بن سفيان وپوهېدی چې سپاره یې خواره واره کول غواړي علي بن سفيان په لوړ غږ وویل په هر سواره پسې تقسیم شي یو بل ته ووایي هلئ منډې کړئ فاصله کمه کړي او په لیندو کې غشي تیار کېږدئ سپاره هم تقسیم شول ټولو لیندۍ له اوږې نه راښکته کړې او غشي یې پکې کېښود او په تقسیم سره په یوې سپارې پسې روان شول د هغوی د آسونو رفتار نور هم چټک شو په شور او غوغا کې د غشو ویشتلو غږونه هم واورېدل شول یو غږ کړل او ویې ویل یو مې ترې وویشت آس یې کاواکه شوی دی بل خواته چې له علي بن سفيان سره کوم دوه سپاره روان وو هغوی په یوه وخت غشي وویشتل په تیاره کې د غشي خطا کېدو ویره وه او غشي خطا شوي هم وو بیا هم هغوی یو آس په نښه کړ دا آس هم کاواکه شو او په شا راغی یوه سپاره د دغه آس څښتن په غاړه کې په برچه باندې ووهه دویم سپور له آسه ور ټیټ شو آس یې په نس کې په برچه ووهه خو آس قوي او راپرې نه و خو دوی کوښښ کاوه چې سپور یې باید ژوندی نیولی د علي بن سفيان یو سپاره لاس اوږد کړ او سپور یې له ورمېږ نه ونیو آس یې زخمي و په تلو تلو کې ودرېد په زخمي آس یو سړی سپور و او یو نجلۍ یې پر آس مخې ته کېنولې وه چې ښایي بېهوشه وه د بېدیا په تیاره شپه کې اوس په چارګامو د ځغاستونکو آس د سمانو غږ اورېدل کېده سپرو غږونه او په کرار کرار د آسونو د تګ صفا اورېده سپرو یو بل ته نارې وهلې د هغوی له غږونو معلومېده چې تښتېدونکي یې نیولي دي علي بن سفيان ټول را یو ځای کړل تښتېدونکي نیول شوي وو د هغوی دوه آسونه زخمي وو زخمي آسونه په بېدیا کې د مړه کېدو لپاره پرېښودل شول تښتېدونکي 5 کسه وو 4 سړي او یوه نجلۍ ورسره وه خو نجلۍ پرته وه له تښتېدونکو نه یوه یې وویل تاسې چې له موږ سره هر څه کول غواړئ ویې کړئ خو دا نجلۍ زخمي ده موږ هیله لرو چې دا به تاسې نه خفه کړي د یوه آس له زین سره مشال تړل شوی و هغه یې راپرانیست او بل یې کړ نجلۍ یې ولیده چې ډېره ځوانه او ښکلې وه جامې یې په وینې سورې وې د هغې په اوږه کې ورمېږ ته نږدې د خنجر ژور زخم له زخم نه یې دومره وینه تللې وه
چې د نجلۍ مخ د مړي په څیر سپین او سترګې پټې علي بن سفیان یې پر زخم یو ټوټه کېښوده او بله یې پرې وتړله په یوه آس یې واچوله او سپاره ته یې امر وکړ چې جراح ته یې ډېر ژر ورسوي هلته د ژر رسېدو سوال نه کېده هغوی له ښاره په میلونو لرې تللي وو په نیول شوو کسانو کې یو بوډا هم د علي بن سفیان رحمت الله علیه سپاره سفاهیان او بندیان چې کله قاهرې ته ورسېده نو تر هغه وخته پورې لمر راختلی و سلطان صلاح الدین ایوبي ته د شپې د پیښې خبر ورکړل شوی و علي بن سفیان روغتون ته ولاړ جراح او طبیب د نیول شوي نجلۍ په مرهم پټۍ او په هوش راوستلو مصروف سپاره هغه لږه شېبه د مخه را رسولې وه د خادم الدین البرق لومړۍ مېرمن او آزر په هوش راغلي خو حالت یې خطرناک سلطان صلاح الدین ایوبي په روغتون کې موجود و هغه علي بن سفیان جدا کړ او ورته ویې زه له ډېره وخته دلته یم ما د خادم الدین البرق د راغوښتلو لپاره سړی ولېږه خو قاصد ډېره عجیبه خبره وکړه وایي چې خادم الدین البرق په هوش کې نه دی د هغه په کوټه کې د شرابو پیالې او سراحۍ پرتې دي هغه لکه چې په شرابو څښلو هم پیل کړی په هغه کې دومره هوش هم نشته چې د هغه مېرمن له کوره بهر زخمي پرته ده او ما لا د هغه له مېرمنې سره خبرې هم نه دي کړې ځکه طبیب منع کړی علي بن سفیان رحمت الله علیه وویل د هغه یوه نه دوه مېرمنې زخمیانې وې دا نجلۍ چې موږ په بیدیا کې نیولې دا د خادم الدین البرق دوهمه مېرمن ده چې یو ځل زخمیان د خبرو کولو وړ شي موږ ډېر ستر ښکار په لاس راوړی دی خادم الدین البرق تر مرخصتو وروسته پاڅېد د نوکر له وینا سره په منډه راغی چې ګوري دواړه مېرمنې په زخمي حالت کې پرتې دي څلور واړه جاسوسان وروښودل شول هغه چې کله بوډا سړی ولید ډېر حیران شو ورونو دا هغه بوډا سړی و چې خادم الدین البرق ته د شپې دغه ځوانه او ښکلې نجلۍ ورسپارلې وه او بې قیمته یې وربښلې وه خو ده چې دا بوډا سړی ولید ډېر حیران شو هغه یې د آصفې بوډا خاوند ګاڼه سلطان صلاح الدین ایوبي دا پیښه تر خپلې څارنې او څېړنې لاندې ونیوله ځکه چې دا د جاسوسانو د یوې مکملې ډلې پیښه وه او په هغې کې یې باوري سړی هم ککړ و چې د پوځ ټول رازونه او آینده پلانونه هم ورته معلوم وو څنګه چې زخمیان د خبرو کولو وړ شول تحقیقات ترې وشول چې له هغوی نه په دې ډول کیسه جوړه شوې چې کله د خادم الدین البرق لومړۍ مېرمنې ته علي بن سفیان وویل چې د هغې د بنې چال چلن اشتباهي دی او هغه جاسوسه ښکاري نو هغه له ډېرې غوسې نه کور ته ولاړه هغې خپل مېړه او آصفه وژل غوښتل خو علي بن سفیان ورته ویلي وو چې جاسوسان ژوندي نیول کېږي چې د نورو پټو ملګرو پاته ترې معلومه کړای شي هغې خپل ځان کنټرول کړ او آصفه تر څارنې لاندې ونیوله هغې د شپې ویده کېده هم پرېښود او په ځان باندې خوب حرام کړ د موقع په پیدا کولو کې په هغه دروازه کې یو سوری هم وکړ چې دویمې کوټې ته بیرته کېده د شپې به یې له دې سوري نه هغوی ته کتل دوه شپې هغې همدا ولیده چې نجلۍ به په البرق باندې شراب څښل او د ځان لوڅولو څرګندونه به یې کوله هغې به د نظامي چارو په باب خبرې په داسې انداز کولې لکه استاد او شاګرد چې صلیبیانو ته به یې بدې ردې ویلې او هماغه خبرې به یې کولې چې د سلطان صلاح الدین ایوبي په جنګي پلانونو کې شاملې وې خادم الدین البرق به ورته وویل چې صلاح الدین ایوبي څه کړي او څه کول غواړي د البرق لومړۍ مېرمن په دوه شپو کې همدا خبرې واورېدې او ویلې دي په درېیمه شپه یې هماغه لوبه وکړه چې د خادم الدین البرق لومړۍ مېرمن ډېره ورته منتظره وه کیسه داسې وه چې آصفې په خادم الدین البرق باندې شراب وڅښل او هغه بیخي د وحشي حیوان په څیر کړ آصفې دواړه پیالې پورته کړې او له دې خبرې سره چې نور شراب راوړم بلې کوټې ته ولاړه هغه چې بیرته راغله په پیالو کې شراب و یوه پیاله یې خادم الدین البرق ته ورکړه دویمه یې خپلې خولې ته کړه بیا بې حده شرمېدلي حرکتونه وکړل او البرق بې سده پرېوت آصفې جامې واغوستې البرق ته یې په قرار غږونه وکړل هغه څه ونه ویل بیا یې وښوراوه په لاس یې د هغه سترغلي پورته کړه خو سترګې یې خلاصې نه شوې هغې چې پیالې بلې کوټې ته وړې وې هلته یې په شرابو کې د بېهوښۍ ماده هم ګډه کړې وه او په همدې خاطر باندې خادم الدین البرق بېهوش و له دې څخه وروسته آصفې جامې واغوستې په تور څادر کې یې له سره تر پښو ځان ونغښت نیمه شپه کېدونکې وه څراغ یې ګل کړ او بهر ووت لومړۍ مېرمن یې غوسې په سر واخیسته هغې خنجر راپورته کړ بورقه یې واغوسته له کوټې نه ووته چې په دغه حالت کې آصفې له یوې خدمتګارې سره په پټه باندې پسپسکی کاوه له دې نه معلومه سوه چې خدمتګاره هم په دې کار کې ورسره مله وه آصفه بهر ووته خدمتګاره خپلې کوټې ته ولاړه خو لومړۍ مېرمن د لویې دروازې نه بهر شوه هغه ژر ژر په آصفې پسې روانه سوه هغه د آصفې د قدمونو په اواز پسې روانه وه
او هغه یوازې دا لیدل غوښتل چې کومه خواځي کېدای شو چې آصفیه به د لومړۍ میرمنو د قدمونو ترپا اورېدلې ودرېده لومړۍ میرمنې په تیاره کې ښه ونه لیدلی شوه او هغه آصفیه ته ورنږدې شو او ودرېده د ناڅاپي مخامخېدو له امله لومړۍ میرمنې پرېکړه ونه کړای شوه چې څه وکړي د هغې له خولې ووتل آصفیه چېرته ځي لومړۍ میرمنې ته پته نه وه چې د آصفیه د څارنې لپاره یو سړی پټ پټ ورسره روان دی چې څوک یې نه ویني آصفیه د شفر په ډول باندې خپلو لاسونو ته پړک ورکړ او د خادم الدین البرق لومړۍ میرمنې ته په خندا وویل ته په ما پسې راغلی او که چیرې ځې په دې خبرو کې چا د شال لوري د خادم الدین البرق لومړۍ میرمنه له مټې ونیول خو هغې د نیونې د مخه خپل ځان ترې په زوره خلاص کړ ژر یې خنجر راویست دې چې وکتل د هغې مخې ته یو سړی ولاړ چې د خنجر وار یې پرې وکړ خو هغه ترې ځان بچ کړ خو سړی پرې بیرته داسې ګزار وکړ چې خنجر د ښځې په اړخ ورننوت او هغه سړي چې وکتل چې له ښځې سره خنجر دی ژر وروسته شو لومړۍ میرمنې په آصفیه باندې حمله وکړه او خنجر یې د هغې د اوږې او اورمیږ ترمنځ وټومبه نجلۍ په زوره چیغه کړه خو هغه سړي بیرته په لومړۍ میرمن باندې ګزار وکړ چې د خادم الدین البرق پخوانۍ ښځه چې هغې ترې ځان په چالاکۍ سره خلاص کړ میرمن چې پرې ګزار وکړ نو سړي د هغې لاس په خپل لاس کې ونیو آصفه را پرېوتې وه د خادم الدین البرق لومړۍ میرمن هم ژوره زخمي وه چې له اړخه یې زخم تر نسه رسېدلی چې له دې امله کږه وږه شوه هغه سړي آصفه را پورته کړه او لاړ د علي بن سفیان د استخباراتو دوه کسو عمر او عذر ورته غلي ناست او کتل هغوی پوه نه وو چې دویمه ښځه څوک عمر د هغه سړي پسې غلی غلی ولاړ چې آصفه یې له ځانه سره وړې آصفه یې هغه کور ته واروسته چې دمه خبر ورتلله له هغې ځایه عمر علي بن سفیان ته د خبر ورکولو لپاره ولاړ عذر وویل چې زه همالته پټ ولاړ وم ټپي ښځه همالته پرته وه او هلته هېڅوک هم نه ښکارېده عذر هغې ته ورغی او کېناست خو د شا له لوري باندې په عذر باندې د خنجر ګزار وسو او دا هم معلومه نه سوه چې حمله کوونکی څوک او هغه حمله کوونکی هم وتښتېد عذر هم د خنجر د ګزار له وجې هماغلته بېهوشه پروت تر ماښامه د خادم الدین البرق د لومړۍ میرمنې او عذر روغتیایي حالت خراب جراحانو او طبيبانو ډېرې هڅې وکړې خو ژوندي پاتې نه شول د خادم الدین البرق میرمنې علي بن سفیان ته ویلي وو چې زه خپل خاوند قربانولی شم خو قوم او د هیواد پت د قربانېدو په حال کې لیدلی نه شم هغې د اسلامي امت لپاره قرباني ورکړه او د سومیه رضی الله تعالی عنها په لاره باندې شهیده شوه انا لله و انا الیه راجعون د سلطان صلاح الدین ایوبي په امر خادم الدین البرق زندان ته ولېږل شو هغه چې د ځان د لوري د ډاډ ورکولو هر څومره هڅې وکړې چې هغه دا ګناه په شعوري ډول نه ده کړې هغه د هغو خلکو په لاسونو کې ناپوهه کړی شوی خو دا خبره ثابته شوې وه چې هغه د حکومت او پوځ رازونه د شرابو په نشه کې د دښمن جاسوسانو ته ویلي وو د صلاح الدین ایوبي د وژلو شراب خوړل د خپل میرمنو پرته د نفسي خواهش پوره کول او دښمن ته د رازونو ورکول دا ګناوې د بخښلو وړ نه وې په لومړۍ ورځ له آصفیې نه کومه خبره وانخیستل پر هغې د زخم دومره اغېز نه و لکه څومره چې وېرېدلې وه هغه جاسوسه نجلۍ وه صفاهي نه وه هغې ته د شهزادګۍ په لباس کې د شهزادګانو د راس اخیستنې لارې چارې ښودل شوې وې هغې دا فکر هم کړی نه و چې له دغسې حالاتو سره به مخ کېږي هغه د دې له امله زیاته وېرېده چې له مسلمانانو سره بندي وه او یوه خطره یې دا هم احساسوله چې مسلمانان به یې د ټپ علاج ونه کړي هغې د دې اندېښنې څرګندونه هر هغه چا ته وکړه چې خواته یې ورغی او له ویرې یې لکه د ماشومانو په څېر ژړل علي بن سفیان هغې ته ډېر ډاډ ورکړ چې له هغې سره به هماغسې رویه کېږي لکه د یوې ټپي ښځې سره چې کېږي خو هغې له سلطان صلاح الدین ایوبي سره لیدل غوښتل بالاخره د دې وړاندې سلطان صلاح الدین ایوبي ته وویل سلطان صلاح الدین ایوبي هغې ته ورغی پر سر یې لاس ورته راکش کړ او ویې ویل چې په دې حالت کې هغه خپله لور ګڼي آصفیه په ژړا کې وویل اورېدلي مو چې سلطان صلاح الدین ایوبي د تورې نه د زړونو پادشاه دی د دومره ستر پادشاه سره چې د ماتې ورکولو لپاره یې ټول عیسوي پادشاهان یو ځای شوي دي یوې مجبور نجلۍ ته دوکه ورکول ښه کار نه دی دې خلکو ته ووایه چې ما ته زهر راکړه زه په دې حالت کې کوم تکلیف زغملی نه شم سلطان صلاح الدین ایوبي وویل که وایې نو زه به هر وخت له تا سره زه به تا ته دوکه هم در نه کړم تکلیف به هم در ونه رسوم خو وعده وکړه چې ته به هم ماته دوکه نه راکوې که تا ته مو تکلیف در کولای نو په همدې حالت کې به مو زندان ته لېږلي وي او ستا په زخمونو باندې به مو مالګې دوړولې
تا به په چغو او نارو د خپلو جرمونو او ملګرو نه پرده پورته کوله خو موږ مسلمانان یو او له کومې ښځې سره داسې رویه نه کوو د خادم الدین البرق میرمن مړه شوې ده خو ستا د ژوندي پاتې کېدو پوره هڅې کېږي سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه ورته وویل دلته به یو سړی هم تا ته په دې نظر نه ګوري چې ته یوه ځوانه او ښکلې نجلۍ یې دا اندېښنې له زړه نه وباسه له تا سره به هماغه رویه کېږي چې په اسلامي شریعت کې د داسې مجرمینو سره کېږي هغې وپوښتل چې روغه شم څه به راسره کوئ سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه ورته وویل دلته به یو سړی هم تا ته په دې نظر نه ګوري چې ته یوه ځوانه او ښکلې نجلۍ یې دا اندېښنې دې له زړه نه وباسه له تا سره به هماغه رویه کېږي چې په اسلامي شریعت کې د داسې مجرمینو سره کېږي د هغه کور تلاشي اخیستل شوې وه چې آصفه به هلته ورته د هیڅ چا کور هم نه و د جاسوسانو دیره وه دننه پکې د اسونو غوجل و د هغې ځایه 5 سړي نیول شوي وو له هغوی 5 نه 4 یې په تحقیق کې په خپل جرم باندې له منلو انکار کړی خو په اخره کې یې هغې زیرزمینۍ ته واروستل چیرې به چې ډبرې هم خبرو راتلې بوډا دا ومنله چې هغه نجلۍ د دانې په توګه استعمال او خادم الدین البرق په خپل دام کې ګیر کړ هغه ورته ټول جریان ووایي او هم یې له ډېرو شیانو پردې پورته کړې او د هغه کور رازونه یې وویل چې خلکو ورته د درناوي په سترګو کتل په هغه کور کې ډېرې نجونې ساتل کېدې چې د 2 اهدافو لپاره ترې کار اخیستل کېده یو د جاسوسۍ لپاره او بل د لوړو کورنیو د ځوانانو د اخلاقو د خرابولو لپاره چې په حقیقت کې هغه کور د ورانکارو او جاسوسانو اډه وه خو د هغه وخت د مصر په تاریخ کې ورته په درنه سترګه کتل کېدل هغو جاسوسانو په خپلو اقرارونو کې دا هم وویل چې د سلطان صلاح الدین ایوبي په لښکرو کې خپل سړي داخل کړي چې په صفاهیانو کې د جواري خویونه هم پیدا کړي هغوی د بایللو لوبو د ګټلو لپاره د یو بل پیسې غلا کوي او غله هم ترې جوړ شوي په ښار کې له 1500 فاحشه ښځو زیاتې خپرې کړي چې هر یوه د ځوان د نفسي خواهشاتو د پوره کولو وروسته داسې لاره ورته ښایي چې څرنګه کولی شي نورو ته ورسي دوی دا هم وویل چې پټې قمارخانې هم خلاصې کړي او هغو سره دا هم پسې وویل هغه سوډانیان د سلطان صلاح الدین ایوبي پر خلاف باندې راپارول کېږي چې له پوځ نه ایستل شوي دي تر ټولو مهم انکشاف دا و چې هغوی د شپږو داسې شخصیتونو نومونه وښودل چې د سلطان صلاح الدین ایوبي په اداره کې لوړ مقامونه لرل خو کارونه د سلطان صلاح الدین ایوبي پر خلاف سرته رسول آصفه عیسوي نجلۍ وه د هغې اصلي نوم یې فلیمینګو ښوده د یونان اوسېدونکې وه د 14 کلو وه چې د دې کار لپاره یې روزنه پیل شوې وه د مصر ژبه ور زده کړی شوې وه دغسې په سلګونو نجونې د مسلمانانو په سیمو کې د کارولو لپاره روزل شوي وې چې په پټه او غلا دلته رالېږل کېدې هغې نجلۍ هم ټول حالات دوی ته وویل او هېڅ یې پټ نه کړل 15 ورځې وروسته یې ټپ روغ شو هغې ته چې کله وویل شول چې ته اعدام کېږې نو ویې ویل زه په خوښۍ سره دا سزا قبلوم ما د صلیب راسپارل شوې دنده ترسره کړه چې پر هغه باندې فخر کوم او پرې ویاړم خو ورونو ډېر د افسوس ځای خو دا دی چې د یورپ د نازونو او اداګانو نجونې د باطل لپاره ځانونه قربانوي او اسلامي خاوره ته د خپلو شومو اهدافو لپاره راغلي خو زموږ د غفلت په خوب ویده ځوانان اوس هم د رباب او منګي خبرې کوي او بالاخره د ذلت په مرګ باندې په بستر مري خو لله الحمد یوه ډله رښتیني مجاهدین ژوندي دي چې د شهادت په شوق کې ډوب د الله جل جلاله په لاره کې شپه ورځ جنګېږي او قربانۍ ورکوي خیر د هغوی په ښودنه څو نور کسان هم ونیول شول چې په هغوی کې یو څو مسلمانان هغوی ټولو ته د مرګ سزا واورول شوه خادم الدین البرق ته 100 دورې سزا ورکړل شوه چې هغه دغه سزا ونه زغملی شوه او تر درو لاندې مړ شو د هغه اولادونو ته سلطان صلاح الدین ایوبي د سرکاري خزانې لګښت وټاکه خدمتګار او استاد ورته مقرر شو هغه د خادم الدین البرق نه بلکې د یوې مجاهدې مېرمنې زامن چې مور یې شهیده شوې ورونو دا چې ام عراره له کومه ځایه ولې او چیرې تښتول کېږي د 24مې برخې پای